السلام علیکم دوستانو، زه حکیم جلال تاسو خدمت کې. دوستانو نن سه کومه ټوټکا زه تاسو ته ښیم، دا د هر کور ضرورت ده. باید دا تاسو ځان سره شیر کړئ او په دې باندې عمل وکړئ. انشاءالله زه تاسو ته څو مرزونه ښیم، ټول عمر به تاسو دین الله ساتي که د الله رضا وه. یا تاسو که په دې مرزو باندې اخته یئ دا استعمال کړئ، تاسو به صرف دعا کوئ که د الله رضا وه. که څومره هم تاسو دوايانې استعمالي کړي، حکیمان ته تللی یئ، مشکل هم نه رفسوئ، انشاءالله دا استعمال کړئ. د هر کور ضرورت ده، غټ وړکای ماشوم هر څه دا روټین جوړ کړئ او داسې علاج درته ښیم چې د هر سړي ضرورت ده. انشاءالله زړه به م خوشحاله وي، دعا به کوئ. ملګرو شیر کړئ، ځان سره ملګري راپوره سي. نن عام تاسو په خپل کچن کې دا اجزا کتلی سئ، په خپل هر کور کې غریب نه غریب سړی هم دا جوړولی سي، خویندې هم جوړولی سي. او که څوک سعودي دوبۍ کې ژوند کوي، دا ویډیو خاص طور د هغه کسان لپاره، دا څوک دوبۍ یا په بایر وادو کې دي، قطر کې دي او په رنځ اخته وي، د معدې مشکلات که څوک لري، هاضمه یې نه کېږي، بعض اوقات د سړي اټکی نه راوځي، ښه ګیس یې خېټه ډېره کوي، هاضمه یې نه وي، خولې نه یې بد بوی ځي بعض اوقات، او انا علاوه ډوډۍ هضمېږي نو چې وی خوري خېټه یې بوجي، خېټه بعض اوقات وایي چې ما خېټه پړسېدلې، حالانکه وزن یې مغومري، خو سړی داسې تصور کوي چې خېټې وزن مې حتی کې زیات ده. نو انشاءالله دې لپاره، د هضمې لپاره، د کورسټرول، د وینې غوړ، د جګر چربي چې څوک لري، دا تاسو ټول عمر وخورئ، ضرر درته نه رسوي، تاسو ته به ګټه رسوي. هغه ملګري چې د زړه په رنځ اخته وي، مثال والونو کې مسله وي یا هارټ بیټ، د زړه درزا تیزوي، دا استعمال کوي، تاسو دغه مشکل به م رفوي. دې نه علاوه ډېر داسې ملګري دي چې تش ادرار کم ورځي، زیات نه ورځي، هغه لپاره هم دا استعمالولی سئ. انشاءالله ټول عمر به دا اول جګر چربي، د وینې غوړ، کورسټرول لپاره. دوهم که معده تاسو هضمیت نه لري، ډوډۍ م هضمیږي نه، یا داسې چې کې لکه سعودي دوبۍ، هلته دا ضروري ده که د الله رضا وي. بل که تاسو شکر لرئ، شوګر، او شوګر یې تاسو کنټرول کیږي نه، ورځ په ورځ تاسو دوا خورئ او تاسو شوګر همداسې های ځي، پورته رواني، دا یعنې کې جوړه کوي، دعا به کوي. بل هغه کسان چې چا فشار، بلډ پریشر های وي، لو کیږي نه، همداسې های روان روانې دوا خورئ، تاسو بلډ پریشر نورمالیږي نه. د بلډ پریشر لپاره آب حیات ده، د جګر چربي لپاره، کورسټرول لپاره، ان علاوه د چا ازمیخ نه د هغه لپاره. اولین اجزا چې په دې کې دي پوره نقصان ته خیم جوړه کې انشاءالله ملګرو دا شیر کې په دې باندې چې دا د هر کور ضرورت او نن سبا سره کوم غذاګانې دي هغه سره دې استعمالول ضرور ده. یعنی کې اول دی کې دا خوش د دنیا د تازه گشنیز مرتوی دا کتل هسي ښه گشنیز تاسو واخلئ، دی کې 1.5 ګرامه ده، دې ته گشنیز وایي، دنیا مرتوی ښه تازه دنیا ده، 1.5 ګرامه تازه دنیا. دیتا نانا موای پودینا موای دا کتل ایسی، نانا یا پودینا 10 ګرامه ده، 10 ګرامه کشنیز، 10 ګرامه ده پودینا. دا اوس ګورئ. ادرک، زنجبیل، زنجبیل دی کې تاسو 10 ګرامه واخلئ، دا ادرک دی، صحیح ده. وګه لسن مرتوی، توم مرتوی، دا تاسو په دې کې واخلئ 8 ګرامه نه تر 10 ګرامه پورې دا م استعمالولی سئ، مشکل نشته، خو دې نه به زیاته نه اچوئ، 10 ګرامه یا 8 ګرامه، صحیح ده. دا وګه ده، صحیح سو. دې نه علاوه شنه مرچ، صحیح ده، دا شنه مرچ به 15 ګرامه واخلئ، که 15 ګرامه نه داسې یو شین مرچ ترې راواخلئ، اسانه طریقه یې درته ښیم، صحیح ده. یو دانه، یو نیمبو، دا کتلی سئ، د یو نیمبو نیمایي سیډ به اچوئ، نیمایي به ترې کټ کړئ، دا به نیمایي واچوئ نیمبو ښه. دې نه علاوه دا پاوډر دی کې زیره ده 15 ګرامه ده، کومه مسالو کې چې زیره استعمالیږي، زیره او انار دانه، دا یعنې کې 15 ګرامه زیره او انار دانه دا دواړه مکس شوې ده. که دا تاسو زیات پاوډر کوي بیا د دې نه 10 ګرامه راواخلئ، 10 ګرامه دا مساله. طریقه استعمال ده اوس ښیمه. کشنیز به م راواخلئ، چټو کې به وټکوئ 1.5 ګرامه، نانا پودینه دا به م واخلئ، به یې ټکوئ. دې نه علاوه ادرک به سپین کړئ، دا به م وټکوئ، وږه به م پاکئ، دا به م وټکوئ، مرچ به م وټکوئ، نیمبو به م همدې پوستکي سره وټکوئ، او پسې دا مساله زیره او یعنې کې انار دانه دا 10 ګرامه به واچوئ، صحیح ده. دا هم چې صحیح وټکول بلکل لکه یو چکني غوندې به جوړه کړئ، چټني صحیح ده. هغې کې به معمولي مستې ور واچوئ، مستې دهي، مستې به پکې شامل کړئ،
چې که تاسو غرمه ډوډۍ خوړله یا ماښام ډوډۍ خوړله دا ورسره استعمالوئ لکه څنګه سلاد خوري مغسې دا مو سره استعمالوئ د ډوډۍ سره سهار یې خورئ مشکل نشته غرمه ماښام چې کله تاسو مثال ډوډۍ خوړله دا استعمالوئ انشاءالله دې فایدې ورته ښیم د چا چې بلډ پریشر نه کنټرول کیږي فشار جګ وي د وینې غوړ لري ډوډۍ هضمېږي نه بعض اوقات هرګمی چا ساه نه وځي لکه ډکار هم ورته وایي نه وځي خېټه یې پړسېږي خوراک یې هضمېږي نه دوم دې نه علاوه هغه ورونه چې وږي کېږي نه یعنې کې ډوډۍ وخوري په زړه باندې بوجي وایي زه وږی کېږم نه دا تاسو سهار و ماښام استعمال کوئ یا درې ټیمه نو انشاءالله که د الله رضا دعا به کوئ ټول عمر دې کې به تاسو داسې فایدې افادیت ومنئ چې تاسو په خپله وایي چې حکیم صاحب موږ ته څه ښودلي وو دا جوړ کړئ دوباره راته ښیم که تاسو ښه ژوند غواړئ په راتلونکي تاسو د معدې په رنځ اخته نه سئ د جګر چربي په رنځ اخته نه سئ فشار په رنځ اخته نه سئ په شکر وانه وړئ دا استعمالوئ زه تاسو داسې علاج ښیم چې تاسو په خپل کور کې بې پیسو دې کې لالچ نه دا تاسو خپله هر یو سبزي فروش نه واخلئ یو ور یې جوړه کړئ مستې لږ ور واچوئ معمولی غوندې لکه څنګه مستې زیاتې کوئ مشکل نه لري دا ټول اجزا چې مو خود پاوډر یې کوي مثال یا په جوسر کې بلنډر یې کوي یا چټو کې وټکوئ دې ټولو وزن نه 3 چنده یا 2 چنده مستې ور واچوئ بس سهار غرمه لږ لږ تر اخلئ چې یو ور یې جوړه کړئ 3-4 ورځو کې دا خرابېږي نه که تاسو یخ جګې کېدئ تاسو به د جګر چربي نه وي د وینې غوړ به هم نه وي کورسټرول به هم زیاتېږي نه دې نه علاوه فشار به هم نه جګېږي شکر باندې به تاسو نه اخته کېږئ دې نه علاوه چې تاسو هضمه یا تاسو وزن کمیږي ډوډۍ نشئ خوړی دا به دستي چټ پټ د تاسو ډوډۍ هضموي دې بله فایده داسې ده که تاسو چېرته بدپریزي کوئ داسې خوراک چې هغه غټه غوښه وي وریځي هضمېږي نه دا وخورئ تاسو انشاءالله دستي هضمېږي د الله رضا وه دوستانو د موږ هر علاج د الله رضا لپاره او دا ځان سره فالو کوئ جوړوئ استعمالوئ دې ګټې تاسو بیا 5-6 ورځې استعمال کې خپله پوهېږئ د الله رضا وه ورور داسې دی ښه چې تا دواړه تسې کې خوږېږي صحیح ده دې باید معایناتو کې ګوره د پاسل د میکروب وجې نه یعنې کې تسې درد کوي بعض اوقات ډبرې کاڼي په ګردو کې هغه نه هم کېږي صحیح ده که دې دواړو کې یو مرض داسې معلوم سي بیا ما ته وټساپ باندې میسج پرېږده زه به یې درته انشاءالله علاج وښیم مشکل نشته که د الله رضا بیا هم د کاڼو چې درد یې هغه هم په دې فیسبوک کې ښودلې ده او که میکروب وي د میکروب وجې نه درد کوي هغه هم په دې فیسبوک کې ویډیو موجود ده که د الله رضا ورور د بواسیر نقصه مکمل په همدې فیسبوک کې ده که د الله رضا ویې ګوره مکمل معلومات مې ورکړی که د الله رضا ښه وخت ولرئ دوستانو لوی رقم سپارم السلام علیکم